سلامونه جوړ په خیر تاسو ټولو ګرانو کتونکو ته خدای دې وکړي چې روغ به وئ جوړ او خوشحال به وئ یو ځل بیا زه غزال نظري سره د خپل ګران همکارانو سره ستاسو په چوپړ کې حاضره شوې یم نن راغلې یم بالا ایثار خواته چې پېښور کې ماشاءالله هم ښکلې داسې عاشقانه ماحول دی نه یخ نه ګرمي ډېر ښکلې زبردسته هوا ده نو راغلم چې دغلته د سپرو شعر ته وایي که نه موږ هم دغه شانتې وایو لکه زموږ ژبه او د پښتونخوا ژبه ډېر زیات فرق کوي نو موږ ورته لیلامې وایو دوی ورته کباړ وایي نو راغلم د کباړو ځای ته چې څه حالات دي څه کیسې دي راشه که نه دی سیټه ځوانه السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر شکر دی څنګه خیر دی مبارک نوم یاسر یاسر جان سال لري او نن ورځ څنګه تېره شوه شکر دی ښه تېره شوه رښتیا ماشاءالله دومره ښکلې ویښته او سټایل دا ولې دا قدرتي ښایست خدای راکړی دی او قدرتي ښایست وي که نه او ځکه خو وایي که نه وایي څه بل شانتې ښایسته یې د کینان خو چېرته نه یې یو ښکليه د یوسف د خاندان خو چېرته نه یې تاسو د کوم خاندان یې باجوړ باجوړ ښه دا نن سبا د باجوړ خلکو سره ډېر زیات مخ کېږم پته نشته ولې ښه ګلاب به درته وایي چې نن ورځې 100 روپۍ ګټلې 2500 روپۍ 2500 او دا به څه کې ما سره یې میکې او که نه نیمه به یې درسه که نه رښتیا 100 روپۍ به ماله راکړې چې څه ستا خوښۍ در وکړو بیا خو ماشاءالله زړه غټ لرې که نه نو دا ته وایي چې سکول ته ځې او که نه سکول مې پرېښی دی اوپا سکول یې پرېښوستی دا ولې غریبي ده نو بس ته به کې غریبۍ له وجې تا سکول پرېښوستی او نو څنګه ستا خوښه ده چې لاړ شي سکول ته لکه نور هلکانو په شانتې تعلیم وکړي او که نه شوق دې ورسره نشته شوق مې ورسره شته خو بس غریبي ده غریبي ده رنګ د غریبي ورک شي که نه چې داسې ګلالي ماشومان نو په داسې حالت کې کړېږي او تعلیم نشي کولی نو دا خو د هر انسان شوق وي خوښه وي چې تعلیم وکړي سکول ته لاړ شي بس متاسفانه بدبختانه چې د غریبۍ له وجې یو انسان تعلیم نشي کولی ډېره مننه ګلابه یو څه خو ووایه کتونکو ته یو څه ډالۍ که که نه شعر شاعري او نیمه ګانا قرائت که څه تاله درځي سم نه راځي واده دا ولې څه نه راځي خو بس ښځه بس خیر معاف مې کړې ښه ګورم چې دا څه ویل لري او څه وایي سلام وعلیکم سلام کامرې ته مخکې څنګه خیر دی شکر دی نوم حنیفه حنیف تا مخکې ما ته څه ویلي چې زه تا پیژنم ته ما څنګه پیژنې تاسې ویډیوګانو کې راځي ټیک ټاک ډېره مشهوره شوې ښه تا ویډیوګانو کې چې لیدم څه فکر دې کولو چې دا جنۍ به چېرته وګورم او که نه ولې نه مړ د بارنځ ویډیوګان جوړ کړي پوه شوې ټیک ټاک هم ډېر ها خوښ دې وم او که نه ولې نه مړ زموږ زړه خوښېږي رښتیا د زړه نه دې خوښ یم بلکل ها کمنټونو کې داسې لیکل راته والله کمنټونو هم دندې کړي تعلیم نه دی کړی پوه شوې کمنټونو خو بس داسې ده چې بس نو زړه کې دې څه و چې دغه جنۍ ورځ وګورم دته به دې څه ووایم والله داسې کوم څه نه و چې ما زړه کې نو بیا هم زړه کې خو د انسان چې یو کس وګورم دا مې زړه کې دي بس اوس هم ولیدل پوه شوې دلته خو بس خامخا کاروبار دې مو کړی به سره میلاو شو څه کاروبار کې ګلابه موږ بسې خرڅو بسې خرڅو بس ته خرڅې نن ورځ 100 روپۍ ګټلې دي زه به دا ټول نه پوښتنه وکړم ولې چې زما دا غټ ټینشن ده که نه چې دغه یو کس ولاړ دی کاروبار کوي دا 100 روپۍ ګټي 100 روپۍ پیدا کوي یا هسې د ټایم ضایع کېږي او خرڅېږي هم نه نو دا زما غټ ټینشن وي نو دا راته وي چې 100 روپۍ دې ګټلې بس خورا مړ 1500 به شوي 1500 نو دې کې بیا د کور خرچه پوره کېږي هر څه شکر دی مړه کله ډېر کله لږ دا خو ډېر ښه خبره ده او تعلیم دې ولې نه دی کړی دا راته ووایه تعلیم هم نه دی کړی که نه پوه شو مخکې سکول ویله به ډېر وخت کېږي چې پرېښیم او د غریبۍ له وجې که نه شوق دی نه ورسره شوق هم ورسره نه پوه شوې دا ولې بس سبق یې بس وخت داسې دی چې سکول د سړی نه جوړېږي پوه شوې سکول د سړی نه جوړېږي ولې نه جوړېږي حالات ګډوډ دي که نه نور څنګه حالات ګډوډ دي بس سبق یې شوق هم ورسره نه پوه شوې نو په 2018 کې سکول پرېښی دی پوره 8 کاله وشو ښه ځه الله دې په ټولو رحمېږي ډېره مننه خوشحاله اوسې پښتنو ته څه پیغام لري والله څه نه راځي بس که یار هېڅ هم نه راځي ښه نو هغه لږ وایي چې تاسو مین شوي رښتیا ده او شکیم کړی 15 کاله ځکه غوټي کوم نه کندې شکل دم ګوري نه ښه 15 کاله شو چې دوی عاشقي کړی دی په چا عاشقي تاسو بس زړونه چا ته نشي ویلی که نه زړونه چا ته ویلی نه شو خیر چا ته مه وایه صرف دلته ته او زه ولاړ یو که نه نور څوک هم نشته چا سره دې مینه کړې مخکې بس ور پرېږده اوس هغه وختونه تېر شوي پوه شوې
دا ټول دنیا مینه چې نه پوهېږم دا څه وجه ده نو ما ته خو څه ماشوم ښکارې ته وایه لکه زمونږ 22 کال عمر دی داسې لنډ څومره 22 کال لنډي غټېږو نه کاله څو ته وایې 22 کاله 22 کاله ښه نو ما ویل چې مطلب دا ماشوم دی بیا خو دې مزې دي ګرځه مزې چېرته دي چورې ګسې دي پوه شوې ولې مزې نشته نه که نه مزې چېرته دي نه که نه ها مزې نشته او غواړې چې خپل مینې ته ورسېږي او که نه مینې ته غواړو چې ورسېږو خو بس لاړه د بل چا شوه بې وفا شوه ها لکه بل چاته واده شو واده شو پښتانه څنګه وي په کوی کلي خدای مین کوم زما به نشه ځان په ورڅېږم وای رښتیا ها نو الله درته زړه صبر درکړي نو اوس جاړې ولې نه والله جوړ خو نه پوه شوې جوړه وختونه تېر شوي دي د جړه وختونه تېر شوي دي مینه کې ناکام شوي خلک اکثر جاړي وای که نه بس جوړه وختونه پوه شه لږ وخته پورې یا بس که سړی نه زه الله در باندې ورحمېږي بابا ورور ولاړ دی السلام علیکم سلام څنګه خیر دی نوم صدیق الله صدیق الله څه کې دلته دلته هیل ټیکنیشن نوس مکمل کو لږ په لوړ اواز خبرې وکوئ څنګه هیل ټیکنیشن نوس مکمل کو ها ډیپلوما دا ها تاسو ډاکټر یې ماشاءالله نو څومره تنخواه درکوئ فلحال خو زه ډاکټر سره یم هغې راله 15000 روپۍ راکړي 15000 د کور خرچه مصرف پې کېږي نه که نه کم ځای پې کېږي ولې بس نن سبا خو واده کړې ما ها ډېر ښه نو دا ته وایي چې سکول کې مطلب ډېر زیات تکړه وي او که نه لږ شانتي لیزي وایي ماشاءالله ښه تکړه وم پوزیشن هولډر هم ښه څو بار فیل شوی یم سکول کې یو پیر هم نه پیل شوی الحمدلله ها زه بیا خو ډېره ښه خبره ده که نه بس خوشحاله اوسئ اگر هم کتونکو تاسو چېرته مزه او موږ سره پاتې شئ تر اخري شېبو پورې ها وایي رنګ دې په نه خبره زیړ شو هله به څه کړې چې زه ټوله د بل شمه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ورور مې شکر الحمدلله خیر دی نوم احسان الله ها احسان الله څنګه څه حالت دی نن سبا شکر الحمدلله بس خیر سړي دي بس کار روزګار دی خپل کار روزګار کوو ها نور څه نشته دی بس امن دی ها نو ته پوه شې چې دا ټپه ما سره وکړله بس دا ټپه تاسو مونږ پورې وکړه نو دغه خبرې دپاره مو وکړله چې دا د کیمرې مخامخ ها بالکل دوستان زه چې دلته څنګه رالم او د ده رنګ تک زیړ شو چې دا ولې دومره یېرېږئ زه یېرېږم نه خو لکه کیمرې مخامخ څوک ودرېدلی نه شي بس پوه شي دا یعنې خبره موږ څنګه ودرېدلی شو دا خو څه عامه خبره ده غټه خبره خو نه ده که نه نه که نه خو بیا د یو جینۍ مخامخ بیا بیخي ګرانه ده که نه ها یعنې جنید دومره په زړه کمزوری او که نه کمزوري یستو مونږ بس داسې نو خلک دا ته وایي چې څه کې دغلته دلته خپله خواري مزدوري کوو دغلته خواري مزدوري کوي نو کاروبار ښه دی شکر الحمدلله ښه برابر دی ها واده مو شوی او که نه واده خو مې یو پیره بس شوی نه و بس رشتې کې بس قریب اورټیک راغله اورټیک نه بعد مې اوس بېله بله ښځه وکړه اوس بله ښځه وکړله ولې به د هغې نه مخکې یو هغه مې وکړه په عاشقۍ باندې هغه وفات شوله اوس مې بله وکړه ها په عاشقۍ باندې واده وشو هغه وفات شو بیا بل واده و ښه هغه کې وفات شو اوس مې واده ته اراده شته ها دومره خوځېږي را خوځېږي ولې لږ شانتې ریلکس ودرېږه ښه برابر ولاړ یم ښه ریلیکس یم ښځه دا ته مې چې دا مینان چې وي که نه ډېر زیات شاعري کوي او ټپې سندرې ته څنګه زما میني او عاشقي مې نه ده کړې به دغه یو مې د ترور لور او خوښه مې بس ومې کړله خبره ختمه نو خبره خو همدغه د خلک یو عاشقي کې سل دانې خو نه سل عاشقي خو نه کوي که نه که جوړې دا خلک سل عاشقیانې کوي نن سبا خلک سلونو هم زیاتې کوي ته خو لا د یوې خبره ختمه ها نو زما په نظر خلک خو یو عاشقي کوي او دا وایي چې ډېر کوي نو تاسو دا راته وایي چې تاسو څو بار عاشق شوي او یو هم کړی که نه سل دانې م عاشقي کړې نو زه خو داسې نه وایم که نه زړه کې یو سینه کې یو زړه وي او یو ځل انسان مینېږي نو دغه کسان چې مینه کې ناکام شوي دي دې ته څه ویل لري بس ما خو عاشقي کړې پریپایر گیم سره مې کړې ده نورو سره نه کوم پوه شي نورو سره دنیا د مطلب عاشقي د چا کې مې مطلب وي هغه سره زما عاشقي بس مطلب نه بات نه کوم ها ته به مطلب عاشقي کوې چا سره مطلب ها مننه خوشحاله اوسئ تھینک یو ښه ګران کتونکو موږ سره پاتې شئ او چېرته مه ځئ ښه کتونکو څنګه چې تاسو مخکې خبرې واورېدلې هلکانو سره مې خبرې وکړو بابا جان دلته داسې خفه خفه ناست دی بابا سره خبرې کوم ښه سلام بابا جانه وعلیکم السلام څنګه یې بابا جانه خیر دی ښه یې الحمدلله زه خو ښه یم تاسو څرنګه موږ دغه کار د ناستې کپه کړه وای قربان بابا ولې داسې خفه خفه ناست یو خیرات خو ده که نه ولې خفه وي تاسو دا څه نشته دی خپله غریبۍ باندې دغه وي خپله غریبۍ ته ناست دي نو بابا جان دا ته وایي چې ستاسو عمر به څومره وي موږ عمر به 15 شپېته کاله یې ده
پنځه شپېته کاله دا پنځه شپېته کالو کې نو دې نه علاوه تاسو څه کار کولو چې فی الحال خو کباړ خرڅوئ نو مخکې دې نه په ځوانۍ کې مو څه کاروبار کوله ادارې ټول عمر دغه کباړې نه لکه ټول عمر دغه کاروبار کله کراچۍ کله لاهور ها بابا جان دا ته وایي چې دغه ژوند نه تر اوسه پورې راضي وئ خوشحاله وئ د الله نه په ډېر خوشحاله یم الله دې زموږ ایمان ته خیر کړي ایمان دې خدای سلامت کړي په دې باندې د الله نه شکر وباسو بالکل بس الله دې موږ نه راضي شي نو بابا جان وګوره په دغه غریبۍ کې ماشاءالله څومره ښکلې مسکا او خندا خوش اخلاق نو بابا نن ورځ دې څو روپۍ ګټلې نن ما څه نشته نن دې نه دي ګټلې نه وجه څه کیدی شي چې نن ورځ مزدوري نه وه خبره ده نصیب کې به هم نه وي نو نصیب کې به هم نه وي که نه او که زه درنه یو دانه واخلم نو بیا نو ته واخله نه ها نو زه غواړم بابا جان یو څه واخلم نو زما خو ورته ضرورت نه و لکه مطلب زما په کار نه و خو خیر که ستاسو په کار هم نه وي د انسانیت له مخې دغه شانتې باباګانو نه یو څه خامخا واخلئ ولې چې په دې امید د کور نه ووځي د کوره راځي باید هغوی نا امیده نه شي بابا جانه نو پښتنو ته څه پیغام لري او که نه څه باید توکي تعلیم وکړي او که نه تعلیم به ولې نه کوي ولې به تعلیمونه نه کوي دا مخکې ما یو دوی له کان سره خبرې وکړه که نه ویل له غریبۍ له وجې مونږ تعلیم نه ده کړې نو آیا دغه کار ښه دی او که نه نه د غریبۍ خو حسابه غریبۍ خلکو راخیستې ده او غریبۍ خو څه ټیم نه دی معلوم ټول عمر یې په دې غریبۍ کې تېر کړ ډېره مننه خوشحاله اوسئ کور ودان کتونکو فرض زما ګاډي کې ده نو اوس تاسو نه وایئ چې د کامرې په مخه بابا جان ته زه پیسې ورکوم دا ښه کار هم نه دی نو زه چې څه کوم الله تعالی لپاره یې کوم تاسو هم مونږ سره پاتې شئ زموږ چینل سره پاتې شئ نو دوستانو بیا هم دغه وینا تاسو ته کوم که څه هم ستاسو ضرورت نه وي نو باباګانو نه تاسو خامخا یو څه واخلئ ولې چې ځوانان خو بیا هم خپل امیدونو ته رسېدی شي خپل ارمانونو ته رسېدی شي نو دوی بس خپل ارمان ته بیا ورسېږي نو واقعا چې زما خو زړه بالکل بل شانتي شي نو دا وه د نن ورځې خپرونه امید ساتم چې دا به مو خوښ شوی وي زموږ چینل خامخا ځان سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ او شیر یې کړئ خپل نظریات هم مو سره شریک کړئ هر چېرته چې یاستئ ښاد خوشحاله او کامیابه اوسئ الله مو مل شه